څښتن تعالی په نامه سلامونه درنو زده کوونکو په دې هیله سي ټول روغ رمټ اوسئ همتان صحت و سلامت باشین. موږ او تاسې ما و شما په تیره ویدیو کې در ویدیوی قبلی شپږم لوست ولوستل د لسم ټولګی درس ششم صنف دهم را با هم کار کردیم چی ده ورزش به حکله و در مورد ورزش بود. خبری اتری و محاوره و چی ده مزدکره که یاد گرفتیم. نن رازو امروز میاییم و خیسته و خکلی لوست ده نصیحت تر سرلیک لاندې لولو. تحت عنوان نصیحت درس را با هم میخوانیم چی دیر خیسته لوست دی. درس بسیار قشنگی هست. نصیحت څه ته ویل کیږي؟ نصیحت به چی گفته میشه؟ نصیحت څه دی؟ نصیحت چی هست؟ همداسې څوک نصیحت وایي؟ کی نصیحت را میگه؟ او چاته مو کولی سو وایو سی دا یو ناصح دی، یک ناصح یا نصیحت کننده هست. به کی ما این گپه گفته میتانیم؟ دوی د څه په نظر کې نیولو سره دغه نصیحتونه وایي. اینها با در نظر داشته چی مکلفیت و وظیفه‌ای دارند که برای دیگران نصیحت میگن. نو په دې لوست کې به پس در این درس نصیحت و پیژنو. همداسې عبدالقادر خان خټک ښکلی ښایسته شعر ویلی، شعر قشنگی را گفته چې د نصیحت په هکله ده، یعنی ځینې نصیحتونه یې کړي دي. بعضی از نصیحتها را در شعر خود به طور نظمی آورده او عبدالقادر خان خټک پیژندګلوي ده معرفیش هست چی در طول بنن ازده کرو. همیشه امروز با هم یاد میگیریم. نو وم لوست درس هفتم نصیحت. څوک ویلی شي؟ کی گفته می تواند چی نصیحت څه ته وایي؟ که نصیحت به چی گفته می شود؟ یعنی های څوک داسې شته چې وایي نصیحت یعنی څه؟ نصیحت اوریدل، نصیحت شنیدن او پری عمل کول و بالایش عمل کردن څه ګټه لري چې فایده دارد. د چا نصیحت باید واوریدل شي؟ نصیحت کی باید شنیده شود؟ واوریدل شي یعنی شنیده شود. نصیحت د عالمانو، پوهانو و مشرانو ویناوی دی. نصیحت سخنان بزرگان، دانشمندان و علما هستند. په دغو ویناو کې د نیکو او غوره چارو د سرته رسولو لپاره هڅونې کیږي. در این گفتگوها یا در این سخنها برای انجام امور کارهای خوب و برتر چی میشه؟ تشویق صورت میگیره. همدارنګه پکې له ناوړو کارونو څخه د منع کولو لپاره هم لازمي لارښوونې شوي وي. به همین یا همچنان در نصیحت ها برای منع کارهای نادرست و خراب راهنمایی های لازم هم شده هست. یعنی او راهنمایی شده که ما این کار را نباید انجام بدیم. پوهان او مشران دغه ډول ویناوې د خپلې تجربې او پوهې او تجربې په رڼا کې د خپل مسئولیت او مکلفیت له مخې نورو ته کوي. دانشمندان، علما این نصیحت ها را یا این نوع گفتگوها را در روشنی تجربیات و دانش خود و از روی مکلفیت و مسئولیت خود اینا چی میکنن؟ میگن یا گپ میزنن. په دې لوست کې د عبدالقادر خان خټک یو شعر لولو. در این درس یک شعر از عبدالقادر خان خټک میخوانیم چې ډیر غوره نصیحتونه پکې نغښتي دي که بسیار زیاد نصیحت های برتری در آن نهفته است. غوره برتر نغښتي نهفته هست. مشه خوښ د پادشاهۍ په تخت ختلو همیشه یې غم کوه د پریوتلو چې یې وسکړې په مظلومو رډې رډې غافل مشه د دې سترګو د وتلو چې پیشه یې همیشه د لازاري وي د هغو مخونه نه دي د کتلو. ځکه تل کړي په زردوزو جامو کبر چې غافل یې کفن د اغوستلو. د اجل د ستورو تخت ناګهاني دی چې هیڅ کور یې نه خلاصیږي له نتلو. هغه زړه عبدالقادر چې مرده وي په ګوګل دننه نه دی د ساتلو. مشه خوښ د پادشاهۍ په تخت ختلو. خوشحال نشو به ای که به تخت پادشاهی بلند میشی یا به تخت پادشاهی میرسی. همیشه غم کوه د پریوتلو. همیشه غم از بین رفتنش داشته باشی. یعنی همیشه غم را با خود داشته باشی، فکر داشته باش که این تخت پادشاهی یک روزی از بین میره.
چی وسکره په مظلوم و ردی وقتی که تو حالا بالای آدم های مظلوم چشم های تا لق لق میکشی، کلان کلان میکشی، ردی یعنی لق لق کشیدن چشم ها، غافل مشو د سترګو له نتلو، غافل نشو از کشیدن این چشم ها یا برآمدن این چشم ها. چی پیشه همیشه دلازاری وی، او کسایی که همیشه پیشش کسب و کارش چی هسته؟ دلازاری هسته، مردم آزاری هسته، مردم را اذیت میکنه. ده هغو مخونه ندیده کتلو، چهره های اونا قابل دیدن نیست، کتلو دیدن چهره اونا قابل دیدن نیست. ځکه تل کړي په زردوز و جامو کبر. او کسی همیشه بالای لباس زرین و لباسی که با طلا دوخته شود کبر میکنه، آدم کبری میشه، چه غافلیه د کفن د اغوستلو. او کسی که غافل باشه از پوشیدن کفن، یعنی او کس چی میکنه؟ باز بالای لباس های طلایی هم کبر میکنه. دجل دستور و تخت ناگهانی ده، تاخت یا به وجود آمدن یا روشن شدن یا تابیدن ستاره های اجل ناگهانی هسته. نمیفهمیم که کی چی وقت چگونه میمیره. پس با وجود آمدن یا هم تابیدن ستاره های اجل چی هستن؟ ناگهانی هسته، دفتنی هسته. چیز کوری نخلاصی که لنتلو که هیچ خانه از داخل شدن اونا چی نمیشه؟ خلاص نمیشه. نتلو داخل شدن یعنی هیچ کسی هیچ خانه نیست که از ستاره های اجل چی باشن؟ در امان باشن. حتما یک روز نه یک روز ستاره اجل در خانه از اونا میه. زړه عبدالقادر چې مرده وی، او قلبی که عبدالقادر مرده باشه، عبدالقادر خټک به خود خطاب میکنه، او قلبی که مرده باشه، از بین رفته باشه، احساس دو نباشه، ترس خداوند دو نباشه و حرفای دیگه نباشه، ترحم نباشه، په گوگل دننه ندیده ساتلو. پس در داخل قفس سینه نگه داشتنش هیچ فایده ای نداره یا نگه داشتنش خوب نیست. عبدالقادر خان خټک. عبدالقادر خان خټک د پښتو ژبې نومیالی خوږژبی شاعر، یکی از شاعران شیرین زبان و مشهور زبان پشتو. د خوشحال خان خټک زوی پسر خوشحال خان خټک په 10 هجری قمری کال کې در سال 1063 د پښتونخوا پیښور په اکوړه خټک کې زیږیدلی و. در پښتونخوا در پشاور در اکوړه خټک تولد شده است. تر 1125 هجری قمری کال پورې ژوند یقینی دی. تا سال 1125 زندگیش چی است؟ یقینی هست و زندگیش یعنی یقینا که تا سال 1125 زنده بوده. ای که یک سال بعد به همون سالی وفات شده ای معلوم نیست. دلوری پوهی او ادبی استعداد څښتن و، صاحب استعداد قوی و دانش بالایی بود. څښتن صاحب په نظم او نثر کې ډیر کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. در نظم و نثر بسیاری کتاب‌ها را نوشته و ترجمه کرده است. ځینې آثار یې چې اوس موږ په واک کې لرو، بعضی از آثارشان را که فعلا ما در دسترس داریم، واک یعنی اختیار داریم، دادی اینها هستند: در اشعار و دیوان یعنی حدیقه خټک، گلدسته، یوسف و زلیخا، 40 حدیثونه، 40 حدیث او قصیده برده. دا د عبدالقادر خان خټک آثار دي. د متن لنډیز خلاصه متن: شاعر وای، شاعر میگه چې د پادشاهۍ تخت په ختلو او لوړ مقام ته په رسیدلو مو خوشحالیږه. به بلند شدن به تخت پادشاهی و رسیدن به یک مقام منزلت بلند خوشحال نشو. د دې په فکر او غم کې اوس چې خامخا به یوه ورځ رانسکوریږي. به فکر هستی به غم ازی حتما باش که حتما یک روزی از بین میره، سرنگون میشه. رانسکوریږي یعنی سرنگون میشه. ته چې نن په زورزیاتی پر خلکو سترګې راباسي، تویی که امروز چشمهایت با ظلم و خشونت بالای دیگران میکشی، لدې څخه مه غافلیږه. از این غافل نشو، بیخبر نشو چې دا سترګې به یوه ورځ څوک راوباسي که چشمهایت یک روز کسی خود کشید، با یک کسی جنگ میکنی،
یا مثلا خداوند جل جلاله به سزای اعمال تو را میرسانه. د هغه چا چې پیشه او دنده د خلکو ازارول وي، پیشه و وظیفه او کسی که آزار دادن مردم باشه، له هغې څخه باید خلک کرکه وکړي. از اونا باید مردم چی کنن؟ نفرت کنه. کرکه یعنی نفرت، او په بد سترګه ورته وګوري و به چشم بد به اونا ببینن. بد سترګه چشم بد. ته چې نن په دې زرینو لباسونو کې په کبر و غرور ګرځی، تویی که امروز د این لباسهای زرین، د این لباسهای طلایی و فیشنی به کبر و غرور گشت و گذار میکنی، دست کاری چنین معلوم میشه چی مرگی دی هرده که مرگ فراموشت شده. یعنی فراموش کردی که آخرین لباس تو کفن هست، او هم در شک هست و در گمان هست، او لکفن څخه غافلی و از کفن غافل شدی. اجل پر هر چا ناڅاپه برید کوي. اجل بالای هر کس ناگهان حمله میکنه. ناڅاپه ناگهان برید حمله، او د هغه له منګولو هیڅوک نه خلاصیږي و از پنجه او هیچ کس خلاص نمیشه. هغه زړه چې د خدای په یاد ژوندی نوي، او قلبی که در یاد خداوند زنده نباشه، درد او احساس پکې نوي، درد و احساس در او قلب نباشه، هغه د ساتلو نه دی، او قابل نگهداری نیست، او باید از سینه خارج شود. نو دا زموږ او د تاسو لوست ډیر ښایسته لوست و. زه متاثره کړم، درس بسیار قشنگ بود و متاثر ساخت. دا په دې لوست کې هم فعالیتونه لرو. فعالیت ها را داریم چې د فعل برخه ده، بخش فعل هست. تاسو کولی شئ د فعل ویدیو د گرامر له برخې نه لاست راوړئ. ویدیوی فعل را از بخش گرامر به دست آورده میتونین و همچنان در صنف نهم هم ویدیوی فعل هست چې تاسو یې لاست راوړل شي شما به دست آورده میتونین. او دلته یو څلور پوښتنې دي، 4 سوال است که شما مطمئنا ایره جواب داده میتونین. که چیرته بیا هم پوښتنه لري، اگر باز هم سوالی دارین، نو کولی شئ له ما سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا چې زه راځم تاسو ته نوی ویډیو خپروم. تاسو په لوی سکتن ته لاس سپارم. الله مو